Audio Jungle. السلام علیکم ګرانو دوستانو، زه متي الله سالار او تاسو ګورئ پښتو نیوز. نن درته یو ډیر مهم او تازه خبر راوړی دی. د پاکستان یو مشهور دینی عالم مفتی تقی عثماني صاحب داسې خبرې کړي چې د ډیرو خلکو پام ورته اړولی دی. مفتی تقی عثماني صاحب ویلي په اوسني حالاتو کې جهاد ضروری دی. هغه ویلي چې د مسلمانانو سره ظلم روان دی، نور خاموش پاتې کېدل دا ښه خبره نه ده. مفتی صاحب دا نه دی ویلي چې هر څوک دی وسلې راواخلي، بلکې وایي چې د مسلمانانو ملاتړ کول، دعا کول، مرستې کول دا هم جهاد دی، او که جنگ ته اړتیا شي نو دا باید د حکومت او دیني مشرانو له لارې وشي. ځینې خلکو دا خبرې سمې بللي، خو یو شمیر نور وایي چې دا خبرې حساس دي او باید ډیر د سوچ سره وشي، ځکه حالات نازک دي. مفتی تقی عثماني صاحب یو ډیر پیژندل شوی عالم دی. هغه له کلونو راهیسې د دین، شریعت او هیواد په اړه خبرې کوي. د دارالعلوم کراچۍ سره تړاو لري او ډیر خلک یې خبرې تعقیبوي. نو ګرانو دوستانو، آیا تاسو د مفتی صاحب له خبرو سره موافق یې؟ کمنټ کې راته ضرور ولیکئ او پښتو نیوز سره سبسکرایبول مه هیروئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.